خدای پاک موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی او د امن د ساتنې امر کړی دی چې تاسو باید خپل امن وساتئ. ځکه موږ او تاسو اورو په حدیثو کې هغه سرتیري چې هغه د خاورې په سرحداتو باندې دي، د هغوی څومره ګټې دي، څومره فضیلتونه دي، او خدای پاک د هغې په چې هلته څوکیداره کوي او د خپل وطن امن ساتي، څومره نعمتونه ورکوي. او موږ او تاسو اورو چې امن د خدای یو ډېر لوی نعمت دی، لویه ډالۍ ده. که چېرته امن وي زموږ او ستاسې منځونه، روژې، ذکرونه او ژوند به مو ډېر ښه وي. د خدای پاک حمد و ثنا به بیانو. او که چېرته امن نه وي لکه نن سبا چې زموږ او ستاسې په خاوره باندې لر او بر ګورو، نو بیا به څه وي؟ غوغاګانې، ژړاګانې، هم تر دې پورې چې انسان کفر ته وځي چې یا ربه زه ده لیدلی یم، دا خو نه کال شو، نه دوه شو، نه لس شو. نو عزیزانو، امن د خدای پاک لویه ډالۍ ده، لوی نعمت دی. دا ځکه هر پیغمبر چې راغلی دی، هر نبی چې راغلی د امن دپاره کار کړی دی. څوک چې د خدای په اوامرو باندې چلیږي، څوک چې د خدای په کتاب باندې چلیږي، څوک چې په هغه څه باندې چلیږي چې خدای پاک ورته امر کړی دی، نو بیا په نړۍ کې امن وي، بیا په خاوره باندې امن وي. نو چې کله امن وي، بیا انسانان کولی شي، مسلمانان کولی شي چې د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړي. همدې دپاره خدای پاک ابراهیم علیه السلام چې راولېږه، هغه هم ګوره سوال کوي چې یا الله ته زما د مکه او مدینه زما د بچیانو دپاره د امن ښار وګرځئ. همدغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن دپاره کار کړی دی. نو عزیزانو، راځئ چې موږ او تاسې د امن دپاره، د امن د راوستو دپاره، د ښه ژوند کولو دپاره به سره یو کېږو، یو بل به زغمو، یو بل به منو، یو بل ته به لاس ورکوو، یو بل سره به مرستې کوو. عزیزانو، د یووالي نه بغیر هیڅ نه کېږي. که سره یو شو، هر کار زموږ او ستاسو جوړېږي. الله مو ښاد و آباد.